وای کنه کینه مړه کارونه داسې دی بالا خبره ته کینه برابر کارونه چا برابر کړي مړه نور خو خوې کنه په برابر تاسو وای کنه تاسو ولا بل ورځ مې مزه کې را لې مې دا سړی مې ډېر وخت کې نه لیدلې بس ما چې کینو غپ شپ ولا ژوندې لرو بس مو هو تیریږو په لار کله نه کله او چې وای کبوتل نه ستم جوړ نه کیږي مړ خو کا ملمت څنګه خې جوړ دا خو ته نه پیژنې کنه ډېر زبردست انسان دی مړه چې څه خدمت په واچې هر ټیم تابعدار بس موږ منډه ترړې یار سی بدل आवाज کوو الله دې ژوندې لري زما ډېر کلک یار دی بله ښه دی بس دا کته وی دا مېلمه دی خو مې زدام درله درو پیژنم نه نه خره پیژنګلو خره کنه ځای کېنه تاسو ګپ شپ لګوئ نو چیم ته راویلې دی لاړو بیا به شي دا خره شو په تاوان او ځای راځه دا کینو نه نه لاړو بس خیر او خیر الله السلام علیکم په مخه ده قسم منډه تړلې بیا موږ لوایا مسلمان خو ناس په یو پیله چې به دسکلې وي شکار دی کنه چې ډېر اتبارم به نه دی پکار ګورو پوسړې نه دا کومه خبره کې تاسو مړه چې څه خدمت په ورواجه وروړه بس بانی اني کوي نو داغه په مخامخ کې ماته صفت کولو او چې لاړو سو په شیشه خبرې کې مخامخ کار پسې روانو هغه نه دم پاتې کړه نو مخامخ چاله څنګه وی چې ته دسي واغه شه بس دا انسان کوم لږ پکار چې په شیشه ور پسې ته خبرې کې را سړی موږ خپل کار نه د کومه چر ته خو کینه کنه سړی ته چي ته دي تا سره ناس ته نه پکار دا نو څه خوند عجیب انسان موږ ور سره کېناستو چې دا غب شپ ولګو لږ به خوشاله شو هغه بل مرګره هم راته وکړو چې کېنولو ورته بوتل سکو روټۍ خورو دا زموږ تابعدار دی او چې کله دې پاسېدو بیا غیبت چالو کړو عجیب انسان والله ځکه خو الله زموږ دعاګانې نه قبلوي عجیب انسان والله اوس په بل ناسي هغه ته به زما غیبت کوي چې دا دلته څه کوي دا مولا دې دا ووایي څه کې مات شو نو ته پیسې کې چې مات شو ته داسې سرکاري محکمې والا راغلی چې دا به جوړ د چا بابا ها زو ولته خیرات دی میوید او ټیټي غوښم بوتلم هغه ولا خس پور خېټې را ښکارې ښه دا چې زو راځه داسې کار دی ښه ته خو ناجوړه مې تا ته خو غوښه نه ده ښه ابه زه نه ده خورم وټي بوتل راځه خوره ودې غورځم لاندې ولې مړ کېږي ای مولا دې وتم د مرګ نه یېرېږي راځه څه بچي به دنه پاتې شي مولا دې وه د پیاز محمد لا کوټي زر زر راځه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر مېلمه څنګه چل دی ښه جوړې شکر ده څه کې لکه دا خو دا لار ده یاره دا خرابه شوې وه باران او خلک چلن پېشتن و مونږ وایي چې دا پاټ کې دغه کو د ثواب کار دی ها نو چې دا ثواب کار خو بس هر څوک نشي ګټلی ثواب خو د بل اشنا هم ګټي خیر شه ولې هغه بل ور چې رالی او کېنولې او د بوتل او د چا او د روټۍ ست یې درته کولو او چې بیا دې لاړې دومره خبرې او دومره غیبت یې راپسې وکړو چې څه اندازې نه وه لکه داسې هغه خو ډېر جانانه سړی دی یار او که نه جانانه خو ډېر خو چې ته لاړې نو بس بیا راپسې دومره خبرې وکړې چې هغه هر څه مې ورته په ځای پرېښو زه ته م راغلی اوس ورپسې ورځم او جګړه ورسره کوم نو ته به مې چې لیونې شوې او نور خلک به مې چې لیونې شوې غیبت خو نن سبا بس دار چا کار دی خو پرېږده مېلمه بس دا خبرې پرېږده زه چې ځو راځه څه چې اوبه په تا کومه او بیا چې څه کار دی او بس کم فاضې به زه بیا ډېره مننه عزتمن شي بس دغه خبرې چې راپسې وکړې ما مې ورته هر څه په ځای پرېښو لاړم د الله خو عجیبه انسان دی خفه نه شې نه بس شته بس هر څه مهرباني مزه وکړه چې غاښونه کې ډکې وې او که نه او دومره مال لیکوز کړی اور هغه ما تا ته ویلي مو چې تا د غوښه ښه نه ده او همداسې یې راښکلې او خوړلې هغه بل بابا در پورې خندل ویل دا د ځناور دې راوستی دی
او کنه دومره مال مو کوزوا کنه وګوره اوس مې خېټه مې خرابه دو پوه شوې هلته خو د بوتل قهوه در باندې څکمه بیا به ځې صحیح ده که نه که نه داسې هغه مه کوه که نه خل شرمې هسې راځه موړ خو شوې که نه دې دی پورې موړې خو داسې کار دی خبره واوره ته کور ته لاړ شه او خیال کوه چې پول نه لاندې ونه غورځېږي ښه بیا به حاجي صاحب وایي چې واده ته تللي دی او ته به مړې او که نه په قلار به قلار ځه زما له کار دی به زم درځمه صحیح ده ځه په مخه دی ښه ځه ښه اوس دې بېړه ته اوس وګوره لکه بومې تلي چپ کاکا چې بله خبره ونه ولې دا هغلته نه زما درته خیال دی دا ګونګا خوار دی بوتلی اوس درته دې خوار څه ویلي دي چې ورپسې دغه دی بیان دی راغستی دی نو ستا پکې څه کار دی زما پکې څه کار دی مسلمانه په سنتو برابر یې چېرته جومات کې کښېنه ذکر کوه غیبت نه د څه جوړېږي زه راسره ناست وم هغه بل کس رالو ستونه دې ورته وکړه ستړی شوې چې هغه دنه لاړو بیا د هغه پسې زما په مخامخ غیبت کولو داسې به دنه زه تللی یم بیا به ما پسې څومره غیبت کړي اخر هغه الله له به ورځي او که نه جواب به ورکړي بل کار سره کار ساته مړه مشر سړی یاره دا سړی خو زما نه ډېر کشر و او څومره ښایسته خبرې ما ته وکړې دا غیبت خو رښتیا هم دا خو نه کول پکار غیبت شو دوه جنګول شو الله دې معافي وکړي اوس ته یو سړي ته یو خبره یو رقم وکړي هغه چې په بل سپاري هغې وله بل رنګ ورکړي دا څومره ګناه ده دوه کسان په منځ کې شیطانۍ راځي چې ته یو رقم خبره وکړي هغه ته چې خبره کوي بدله شوي نو هغه سړی هم تا نه په زړه کې خفه شي دا خو ډېره ګناه ده غیبت ګناه ده یا الله ما معاف کړي او تاسو ته هم وایم چې غیبت هېڅ چارې ونه کوي چا پسې غیبت ستاسو ګناه به زیاتېږي او د هغې سړي ګناه به د هغې به ثواب زیاتېږي او د هغه ګناه به هم تاسو پسې راځي الله دې تاسو هم معاف کړي او ما دې هم الله معاف کړي بس غیبت خو ګناه ده الله دې دې هلک سره ښه وکړي زما خو یې سترګې کولاوې کړي ځمه جومات ته او دس کومه او الله ته توبه وباسمه چې موږ دې الله معاف کړي او هغه خلکو ته هم دا وایم چې څوک دوه جنګوي او د یو خبره راولي او بل ته یې رسوي او پکې منځ کې شیطانت کړی او خبرې زیاته کړي هغې دې م الله معاف کړي